السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسی محترمه ښې جوړې. وعلیکم السلام. تخیب روحاني صاحب طبیعتونه مخ دي. شکر د خدای فضل. دا تاسو اوس په کوم ځای کې قرار لرئ ورور؟ مو ورور په الحال د اوله حوزه تسبیح کړه دی ولایت. ښه ماشاءالله. د پرمختګ په حال کې دي او ان شاء الله قومنداني د معاشري لاندې د ان شاء الله لړ وخت کې به د فتح زیری واوري. ښه ماشاءالله. زه ډیر ښه د مرګرو څو خو ان شاء الله نه دی خوګ په دې ټول ځای کې لپرونه راشي مونږ یو مرګري زخمی لرو. ښه زه خدای دې صحت ورکړي. نور خو ان شاء الله مرګري په اطمینان دي. څنګه د ساحه اوس په کوم نامو یادېږي دغه د ولایت د اول حوزې مربوط ساحه ده. اول چوک ساحه د شهیدانو چوک مربوط ساحه ده. مونږ یو مسؤل مرګري شهید ملنګ په نامه هغه زړې قومندانۍ سره خبر روانه کړي. ان شاء الله اوس به زړه قومندانۍ هم تسلیم شي. ښه زه ډېر ښه ده ماشاءالله. زه خدای دې ټول ته مجاهدین ته د قبول کړي. الله دې د اخلاص ورته قبول کړي. نو ان شاء الله تعالی نور هم په پرمختګ روان وي او الله دې مجاهدین کامیاب کړي. تاسو ټول دعا کوئ. مقام ته ورسېدل ماشاءالله. موږ راخوسته کړل دا د لوګر ولایت صاحب قومندانۍ والي مقام مرشه تسبیح کړل ماشاءالله. اوس مخ په محبس روان دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. السلام ورحمت الله. څنګه حال د ورور جوړه؟ الحمدلله. مجاهد صاحب کا دغه د نن ورځې فتوحاتو په اړه موږ ته معلومات راکړي. الحمدلله د نن ورځې خو بس د الله تعالی یو بل فضل وسو مجاهدینو په دا مسلمانانو باندې بس لله الحمد. قومنداني امنیه لوګر دغه په شمول باندې ټول ورګانونه دي ټول مکمل لغه ونیول شول. الحمدلله فتح تسلیم شول. ټول کار د مجاهدینو په کنټرول کې د مجاهدین فعال دي. الحمدلله هر څه د مجاهدینو په کنټرول کې دي. بندیان وای مکمل آزاد شول. ټول الحمدلله زندان مات شو. ټول بندیان ان شاء الله د مجاهدینو لاس ته ورلیدل. ټول آزاد شول. الحمدلله دا د الله تعالی بیل فضل د مجاهدینو د عام ولسره. الله پاک دې بس نشي ناراضه. الله پاک دې د فتح قبول کړي. امين. خدای تعالی دې ټول افغانستان فتح راوویني. امين. الله دې مجاهدینو دې مسلمانانو قرباني قبول کړي. بس خیر سي جزاك الله. فتح بانوي نصیب زکا چې زمونږ سره مل پاتې دی ځان باسي پوتیختلی ها مغرور غربیان پر راغلی زوال دی. فتح بانوي نصیب زکا چې زمونږ سره مل پاتې جلال دی ځان باسي پوتیختلی ها مغرور غربیان پر راغلی زوال دی. ځانونه ملمارګه باش کړل. الحمدلله. فرعون کړي د خدای دعوا وبي هر مظلوم د بندګي دعوا ودوسان فرعون کړي د خدای دعوا وبي هر مظلوم د بندګي دعوا شو خپل شکست قانې اوس د حق وړاندې بایللې لوګر ولایت مرکز کې الحمدلله